ګریلیا سلمي کلي نیکولاس کلیسا لویه او ډیره پراخه کلیسا د ودانۍ لوړ داخلي حجم مګر دلته د تودوخې سیستم شتون نه لري. په عموم کې د ودانولو په وخت کې هیڅ ډول بخار نه جوړ شوی. په کونج کې یو عجیب جوړښت موندل کیږي. یو پراخ کانال د خشتو په دیوال کې نقش شوی دی. دلته یو فلزي ډبره کېښودل شوه. د دیوال څخه خښتې ماتې شوي. په پورتنۍ برخه کې سوری شوی و ترڅو لوګی د تښتي اجازه ورکړي. د لوګي سوري له بهر څخه په ښکاره ډول لیدل کیږي. په ښکاره ډول د تودوخې دا طریقه د معمار لخوا نه وه ټاکل شوې. دا لیدل کېدی شي چې د چمني جوړولو لپاره خښتې مات شوي. خو په خښتو باندې تور رنګ او کاڼ نشته. شاید دلته یو ټین پایپ داخل شوی وي. ولې دلته خښتې غوڅې شوې؟ موږ یو افقي ځای جوړ کړ. هو ما ترلاسه کړ. دلته د تودوخې تبادله وه. د سپېڅلې کلیسا ګرمولو لپاره لوی ریډیټر ته اړتیا لري. دلته د فلزي تودوخې اکسچینجر نصب شوی. د ریډیټر لپاره په دیوال کې یو افقي ځای خالی شوی و. څومره احمقانه کار یې وکړ. څومره خښتې ماتې شوې. دوی د کیفیت دیوال ویجاړ کړ. دوی بهر ته یو سوري مات کړ. د چمني لپاره په غلط ځای کې. د چت څو کونجونه دلته سره راټولیږي. په داسې ځای کې د باور وړ چت جوړول ستونزمن کار دی. له همدې امله زه باید پایپ په افقي ډول د اتاق په اوږدو کې وګرځم او په داسې ځای کې پورته کړئ چیرې چې چت یو سوری ولري. خلک په سړه هوا سیمه کې یوه لویه عامه ودانۍ جوړوي. مګر دوی د تودوخې سیستم پلان نه کوي. نه معمار، نه مراجعین، نه جوړونکي او نه هم ځای اوسیدونکي هیڅوک اټکل نه کاوه چې ودانۍ باید په ژمي کې تودوخه شي. دوی یو لوړ زنګ برج جوړ کړ. دوی یو لوی ګمبد جوړ کړ. مګر دوی د بخارۍ او تودوخې سیستم په اړه هیر کړل. د ودانۍ د جوړولو وروسته دوی پوه شول او د دیوالونو ماتول یې. د تودوخې تنور جوړولو لپاره آیا دا په سړو شمالي ځمکو کې ممکنه ده؟ د 6 میاشتو لپاره د کوټې ګرمول چیرته اړین دي؟ ښه البته نه. بیا د پلان شوي تودوخې نشتوالي لامل څه دی؟ کله چې دا کلیسا جوړه شوې وه د چړو اړتیا نه وه. ځکه چې ګرمه وه. یو بل اقلیم شتون درلود نرم. پرته له سړې سخت ژمي. یوه کلیسا پرته له پلان شوي تودوخې او یوه چمني چې وروسته مات شوي. دا په تیرو وختونو کې د اقلیم بدلون خورا ښه ثبوت دی.